مونږ نور جنگ نه غواړو قندهار صرف قندهار کې جنگ نه غواړي که په نور ځایونو کې هم جنگ نه غواړي خیر راغلی آصف جانا ټویټر کې یو کس ویډیو لپسې لیکلی دي په کابل کې برق نشته انجینر صاحب سخت عملیات شروع کړي دي چې برق راشي بیرته یاره خدای نجار صاحب دا تو درې دغه بل ملګری چې دی د طالبانو طرفدار دی دا مونږ نور جنګ نه غواړو میک دیان که په خیر راغلی میک دې بند ده ما وختي مو سلامون احترامات هغه فکر کوم مایک بند فکر مې نه و. وعلیکم السلام په خیر راغلی خیر دی په نصیب سره نه زه طالبانو پر خوا نه یم زه د کلن د جنګ خلاف یم او زه د یوه میاشت نه په ټیک ټوک کې زما پوښتنه دا ده د ټولو څخه یو خواته موږ مثلا تاسو یاست چې لایف راځي دا 2 کاله کېږي لاسته راوړنه مو هېڅ نه ده کړې موږ تاسو بلې لاسته خواته راوړنه یې دغه ده که نه د برق د رئیس ویډیو مې در وویستله اوس یې ګوره خو د هغو لاسته راوړنه ده بلې خواته موږ شنګریانو دغه لرو ماجر لرو چې هغو هم هېڅ لاسته راوړنه نه راوړې چې هغه مثلا یا د پښتنو یا د افغانانو په دغې ډبرو د جنجال هم سره وکړي په هغه باندې په چا باندې ویاړي چې جواب جوړ کړی دی زما دا سوال دی دا زموږ تاسو په ټیک ټوک کې اوس لاسته راوړنه چې راوړې ده افغانستان ته مو څه لاسته راوړنه خپل ځان ته و ولس ته ټیک شه که ټیک ټاک زه خو راځم جواب ورکوم انسانانو ته نو موږ هم جواب ورکوو خو زه مبارزه هم نه کوم آصف خانه موږ هم مبارزه نه کوو تاسو وینم خو دغه مبارزه ده څه ده ته په یو څه خبرو نه نو ته څه شی کوې چې ته ما ته راغلی دا پوښتنه چې ډېر سم زه په دفتر کې ډېر سم ووینم چې څوک لایف ته ورسم مبارزه نه بس کوم موږ هم دلته ډوډۍ خورم دلته لایف راغلی خلاص خو د خري لاسته راوړنه مو څه کړې ده دغه راته ووایاست تا لاسته راوړنه څه ده په یو بل څه خبرې هم نه بس زمونږ همدغسې راځو ساتیری ته وخت تېروو یوه خبره سیبه وکړم په اجازه دی کندهار وروره تا چې دا کوم نوم لیکلی ده چې موږ نور جنګ نه غواړو صحیح ده که نه تا په جمهوریت کې دا چیغه ولې نه کوله چې هلته افغانان وژل کېدل ښارونو کې بریدونه کېده جوماتونه ړنګېده هلته دې ولې نه ویلې چې موږ جنګ نه غواړو اوس ولې وایې زما فیسبوک چې ووینې زما ټول ویډیو د خلاف د طالبانو چې دوی کوم ظلم کوي ټول هغه وایم ولې زه د ولس لخوا زما غږ و او اوس هم دغه وایم ماهل خان زه یو دقیقه خبرې کوم یو دقیقه ماته راکړه کندهار وروره اول خو په خیرونو او بله خبره دا ده ملي بیرغ نه لرو موږ جنګ نه غواړو مکتبونه مو بند دي موږ جنګ نه غواړو چې څومره مدنیات مو دي پاکستان ته روان دي موږ جنګ نه غواړو په وطن کې دي په هر اداره کې پنجابیان ناست دي موږ جنګ نه غواړو خلک راځي جنکۍ وباسي په زوره ودونه ورسره کوي موږ جنګ نه غواړو مشرانو ته سلامو ته توهین کېږي موږ جنګ نه غواړو نو دا ستا په نام پسې هغه رایاد شوله وایي چې بې غیرته دي وم خو ژوندی دي وم داسې دی دا یو داسې دی وطنجاره یو هوایي خبرې دي یو خپل لیدل خبرې دا ته چې کوې دا ټول هوایي خبرې دي ښه نو دا ټول په هوا کې دا خبرې ته کوې افغانستان ته کله لاړې اخر یوه ځلې زه یو میاشت کې د 2 هفتې کې راغلی یم یو میاشت مخکې هلته وم دا یوه خبره زما 11 ورځې کېږي چې زه راغلی یم زما 2 هفتې کېږي ته چې جنګ غواړې ته خو باید دا شیان په نظر کې ونیسې چې 23 کاله جنګ و دا چې اصلا اصلي افغانۍ هغه به دا ذهن کې نیسي چې جنګ څه معنا تا تجربه هم کړې ده 23 کاله شهیدان دې مور کړي دي اصلي افغانۍ نه اصلي افغان افغانۍ پیسو ته ویل کېږي وروره نه موږ په کندهاري په ژبه کې د هر خپل څوک خپله لهجه نه د کندهار په ژبه کې افغان ویل کېږي افغانۍ نه ویل کېږي ستا د پرېږده موږ هر څوک خپل دغه لهجه لري نو شهیدان مو مور کړي دي کوټېوال ورته وایي د کوټې خلک خبره واوره د کوټې خلک افغانۍ ورته وایي او موږ چې یو افغان ورته وایي کندهار د کوټ د دونه ژبه فرق نه کوي زموږ ده سر خلاص یو څه دونه فرق نه کوي د کوټې دغه لکه د پېښور او جلال آباد ته د کوټې که د کندهار یې ته د کوټې که د کندهار یې ما کندهار لیکلي زه د کوټې یم نو زه به اوس ولیکم چې اسرائیل دی مطلب دا شي زه د اسرائیلو یم نو زه څنګه تا ثابته کړم ته پر کږه روان یې بیرته څنګه درته ثابته کړم زه کندهاری یم دا ټول زما غږ اوري دا زما غږونه اوري دا خلک د کندهاري لهجه سره کمي خو خیر ته هغه پرېږده غازي امان الله خان پېژنې
دا د زما سودا سوال کې لکه د کوټ ما واسف ډیر باس سره کړی دی ډیر مخکې سره کړی سات غازی امان الله خان در یاد کم دغه بعد حسیب جان زه اوس د تاسو سره خبره کوم غازی امان الله خان پیژنې د غازی امان الله خان بعد ظاهر شاه د ظاهر شاه بعد داوود شاه بعد نه زه سره غازی امان الله خان خبره درته کوم غازی امان الله خان پیژنې دې ته بوم راسو دا ته زه راځم ته ولې زما خبره کاټې زه تا خبره زما خبره کټوي نه دا کوټی والا داسې وایي چې زما خبره ولې کټوي تاسو عین نه غدا ماجر د کولابیان چمنه کوي سړی یو ټاپک ته راسي دی بلی خواته زغلی دا ماجر خبره کټ کولو خبره دا کوټی والا وایي دا چې کوم کنداري افغان دی خبرې نه کوي دا باس کول نه دي چې تنو کوټی والا تنو کنداري نه سم پښتو وایي ستاسو ما سوال دغه وو چې تاسو لاس وړاندې چشته په 2 کال کې دا 2 کال کې طالب د خلکو امیر المؤمنین وو ما ختم کړلو طالب مجاهد وو ما په لواتت بدل کړلو طالب وای چې زه مسلمان یم ما خلکو ته داسې خلکو ته ښکار کړلو چې ګوره نه مسلمان ده نه مجاهد ده او نه افغان ده دا زما د لاس راوړله ده په 2 کالو کې خبره بله کومه وطنجاره بخښنه غواړم دته زه وایم دوی وایي چې په دا 2 کالو کې تاسو څه شی وکړه په 2 کالو کې موږ دومره لاسته راوړنه لرو په مبارزه کې زه درته وایم چې د وزارت داخله ویان ښځه نن موږ سره په سپیس کې ناستې دي یو خور افغان غوندې موږ ته د ټول د امارت حیثیت هلته بیانوي دا د موږ دپاره یوه غټه د ویاړ ما دپاره خپله د ویاړ خبره ده اوس څه پوهېدې او یو دقه منګه د هغه چا حیثیت خلکو ته وکړو چې د منبر د سره څه رقم ته موږ ټارګېټ شوي د منبر د سره د 40 کاله په موږ باندې شی کېږي زه تا سره موافق یم دلته صحیح ده که نه داسې وخت به راسي چې د مبارزې هر څه به درته ثابت شي او اوس هم درته وایم په زرهاو په لکاو افغانان تر شا ولاړ دي هم د دې خپل بیرغ د خپل ملي ارزښتونو دفاع کوي طالب هغه یو شی هم نه مني دا ځوانان هم نه مني یو څو کسه په مجبوري تا غوندې یو څو کسان نور راځي دلته مجبوري نه دفاع کوي هغه هم ولا شاته یو لامل دی یا ماما طالب دی یا ورور طالب ده یا یو 2 بمونه الوزولې شپې ډوډۍ ورکړې صحیح افغان هېڅ وخت ولا کوي ملاتړ وي هغه وایي چې په جنګ نه وطن یې په دا بل وخت واوړي خو ورک دي او ځینې چې بیا چوکۍ غواړي چې دغه دپاره امادګي نیسي لکه احمد مسعود تو فروتون دا بلاوتر هغه بېلته مبارزه کوي نه هغه خبره بیله ده چوکۍ خبره بیله ده غوږ ماته ونیسه موږ خپله قرباني کې ورکړې ده او نور ولاکه نو به د چوکۍ په دې کیسه کې خو ولاکه په دې سمه که نه چې هغه په یغه وخت کې چوکۍ چې هغه یې په هغه باندې خلکو واخیستلې کې موږ ته چې هلته هغه نه سوله کې نور وروره ما یوه کیسه ته وکړه موږ زه تا ته ووایم چې ته خپله لار خپل دریځ دې معلوم که پروتن او هغه دی هغه موږ چې نه چې رسېږي هغه 100 کاله دغه چغې وایي تجزیه او دا هغه خبرې بیلې دي غجې ته مزه کې موضوع ته خپل ځان دې ثابت که چې د کومه ادرسه یې کندهار نوم مه خرابوي د کوچلاک خلک دي په لندن او امریکا کې د کوچلاک خلک دي د کندهار په تصویرو یې اسناد اخیستي دي دلته راځي د افغانستان خبرې کوي زه تا اوس ثابتومه چې ته د کوټ یې نه یې د کندهار که ته د کندهار وې زه شرم در کوم تاسو دومره مخکې نه پېژنم لایفونه شان مایندلې دي ستاسو دغه دعوې دي چې څوک باسي سره کوي نه لایکونه نه خو سپینه خبره ته وکړه بیا خفه زه درته وایم چې د کندهار د نوم نه تاسو مه کوئ غلط ستا سره باس کوم د یو افغاني په دغه باندې او ته ماته دغه زه ستا ته جذباتي سم تا ته خپل دغه در شرکه نه زموږ ته جذباتي کېږم زه احترام درته لرم زه تا ته وایم چې زه په جمهوریت کې مې کار کړی دی دا اسناد هم در ښکاره کوم دا معنی نه لري ما او ستا باس بل ځای دی کندهاره زه یو پوښتنه تانه کوم زه څه ضرورت لرم چې زه ځان سره ولیکم چې وطنجار کندهار یا وطنجار خوست یا وطنجار ننګرهار زه ضرورت څه لرم ولې نه لرې ته د کم ښار یې باید بیا خو زه ستا په اصطلاح بیا خو زه افغانی نه شوم چې زه یو وایم کندهار هم زما ده پنجشیر هم زما ده خوست هم زما ده که څوک جلال آبادی لیکي که څوک ننګرهارۍ لیکي څوک کندهارۍ لیکي که څوک بل ځای ته لیکي هغه یو انسان چې ځان راځي خلکو ته وایي ګوره چې یو انسان راځي خلکو ته وایي چې زه د دې ځای یم هغه یې لیکي زه وایم هم ستاسو د فروتونو ته د کندهار نه یې آزاد زه نه یم زه د بیخي د وطنجار صاحب که ماته اجازه راکوې زه به د کندهار نه یو 2 پوښتنې وکړم ډېرې نه 2 پوښتنې کوم او ماته د ځواب راکړي کندهار اول خو ښه راغلاست خدای دې راوله ته چې کومه نیوکه په حزیب جان باندې کوې
ټولو ته باندې اول په کوم طرف په کوم دریځ ته ولاړې؟ اول ځان موږ ته ثابت کړه. زه وایم زه چې کومه ارامي چې اوس په افغانستان کې ده دغه 22 کاله زموږ افغانان په کوم مشکلاتو په خونه خرابه کې وو او دغه 2 کاله چې ارامي ده یا حکومت امارت بولې جمهوریت بولې یا کفري بولې هر څه چې بولې انسانان ارامه دي اوس. نور چې د افواوې دي مخبل نام چې دا او حسیب جان چې ته واکسه ما ته واکسه ما پښتنه ته واکسه کومه نیوکه چې ته کوي حسیب جان څه کړي؟ حسیب جان څه شي چې واقعیت لري واقعیت شیر کړي واکسه خبره ته واکسه ګوره یو ملا خبرې د اماسی صاحب خبرې شیر کړي وي چې هغوی د ما د مور په ناز کې په یاد دي چې مور به یا دې بغل ته واچوم شیدې وې راکوي یا به دې بغل ته واچوم په زنګو کې په زیړ پړی ځړېدم زه ملا څه کوم زه جمهوریت څه کوم زه پلانه څه کوم. ګوره دا ته خو دوه خبر نه ده کړې دوه واقعیت چې بیان کړی دی. داسې بوکو ګوره داسې وکړئ خاچوي کې خدای پاک اول خو دغه تا نوم احمد دی فکر کوم زما څومره پیار دی همداسې ده که نه قندهاره احمده اوس چې دا حاکمه ډله په افغانستان کې ده په ډېر ساده ژبه درنه پوښتنه کوم دا اوس چې کوم کارونه دوی په افغانستان کې کوي د دوی کړنې د په خاطر زما په نظر باندې دا ماته یو ډول غلامي ښکاري. زه ځان په صفت تا ته په کار چی دی چې تی وکړي مهرباني ما ته په کار صبر کول دی اوس فی الحاله زموږ داسې موږ چې وایي پښتو کې زموږ کندهار کې متل دی وایي موږ د باغ نه وینو تو تارو درلی نو دوی در اوسه 2 کاله کېږدي خپل هغه دغه لري سیاست لري یا پالیسیز لري چې کم دی پر اروپا باندې امریکا او کاناډا او دی کم بهري مملکتونه چې دی پر هغه باندې فشار راولي چې مکتبونه باندې پلانو پستانکا بروز هغه خانم نو مطلب دا چې موږ ورته انتظار وکړو موږ ته د جذبات څخه کار اخیستی دی د نه جذبات نه زه تا نه داسې منطقي پوښتنه کوم یعنې څومره ځان نور انتظار وکړو ستا په نظر باندې ما په نظر درغو چې دا دغه کېږي روښانه کېږي د موضوع د مکتب مطلب دا موضوع به کله روښانه کېږي ستا په نظر به څونه ځان نور په نظر چې 2 کاله تېر سوي تازه د حکومت 2 کاله نور هم شاید یعنې 4 کاله یو کال د 2 کاله پر نور تا پوهنتون لوستی کومه پوهنځۍ نه فارغ یې؟ زه د لیمې مې ولستی دی او په دغه کې مې ولستی دی په کندهار کې. نه کومه پوهنځۍ نه فارغ یې؟ زه کمپیوټر ساینس. کمپیوټر ساینس نه کمپیوټر ساینس کې ته جاوا پلس پلس سبجیکټ دی ویلی؟ ما سی پلس پلس ویلی په 2007 کې بیا هم نه دی ویلی. سی پلس پلس دی اوکې د دغه درنه ساده پوښتنه کوم کله چې ته سی پلس پلس تا ویل دغه په منځ کې دغه اوسه پورې دغه خو پرېږده دغه په د کورس په پیل کې دی او په منځ کې دی که چېرته په تا باندې 6 میاشتې ګیپ وتی وی آیا تا ته به امکان درلوده چې د سی پلس پلس تا ټول فارمولې او ټول هغه درسونه چې تا ته ویل سوي هغه تا ته په یاد وی؟ هغه خو چې اوس ما ګیپ ورکړي د 15 کاله 14 کاله اوس مې شی نه دي په یاد مثال دا خو ته وایې چې 2 کاله نور یعنې دا په دې معنا چې د افغانستان ولس موږ 12 ټولګي نه 4 دوره فارغین موږ د لاسه ورکوو یو په څنګ کې هغه کسان چې په 12 ټولګي کې دي دوی مثلا که د 18 کلونو دي به د 22 کلونو کېږي بیا به دوی د مکتب نه فارغېږي دغه 22 کلن چې د مکتب نه فارغېږي دا په پوهنتون ته ځي دي په 14 کلنۍ کې د پوهنتون نه فارغېږي 2 کاله ماسټري دا د 10 کلنۍ کې فکر نه کوي چې تا د دوی په حق کې ظلم وکړ یو دا زموږ د ولس مشکلات یو پالیسیز خپل د نه اوس د دې تر شا ګوره یو خبره زه درته کوم ګوره زه پوهېږم ته د طالب پلوي یې خو وایې نه وایې چې ولا انتظار باید ورته وکړو ګوره خیر ده د امنیت پلوي یم د امنیت که منې که نه منې زه د طالب نه د امنیت خیر ته د امنیت تعریف راته وکړه امنیت څه شته وایي ته د امنیت تعریف څه شته لکه څه تعریف لري د امنیت ستا جان و مال و ناموس دا ټوله خوندي وي دا امنیت دی اول دغه درې شانه د انسان دا ګوره زه دا اوس کې په ایران کې په دغه کې د هلکان مې پېژنې کله چې په ایران کې په یو موټر کې ځې سنپ نومېږي په هغه به سنپ اورډر کوې ته ځې په موټر کې نو د ایراني سره زما بحث و ما ستاسو لپاره څه شی مهم دی دوی دونه پیشرفت کړی دي چې دوی اوس دونه فورورډ فکر کوي چې دوی د اروپا په رقم ژوند غواړي کوي اخوندانو ټول شان ورکړي دي دا هر شي پر ازادي پرې دا ما ټوله دغه درې شانه موږ ته مهم دي اول امن ذهني جاني او ازادي دا ما ته وایي مال هم امن ذهني لري هم جاني لري یو دغه نه لري ازادي نه لري جاني کې مثلا دې داسې وګرځي او شراب دې خوري او اروپا ته ملي
نو دا بس مختصر کوي نو زه اوس هم فلحاله موږ جاني او ذهني امن په افغانستان کې وو، زه ولاړم هم کابل ته. اوکې سمه ده. اوس زه درته ګوره که چېرته دغه تعریف د امن همدا شي که نه، ته چې کوم تعریف ورته لري، که چېرته دغسې یو تعریف تا د کتابونو په منځ کې راته پیدا کړه چې د امن تعریف د یوې سیمې او د یوې منطقې یا د یو هېواد په سطح همدغه وي، نو دا شی ته ماته نشي پیدا کولی. ګوره د امن تعریف ګوره تاسو ستا ذهنیت باید څه درشي، ته ځوان یې. غوږ ونیسه. ګوره ملګریه، د امن تعریف داسې ده کله چې په یوې هېواد کې، په یوې سیمې یا په یوې منطقه کې د یو حاکم نظام، د یو حکومت او د یو دولت تر چتر لاندې چې کوم خلک ژوند کوي، دوی ته اقتصادي یعنی په مکمل ډول باندې دوی باید اقتصاد د دوه خلکو جوړي یعنی چې مخکې جوړو جمهوریت نه اوس درته خیم د خلکو اقتصاد باید جوړي، خلک د خپل د ځان د ساتنې احساس وکړي چې ولا زه ساتل کېږم دې خوره کې ماته خطر نشته. دریم په دغې خوره کې زه د سرمایه گذارۍ هغه فکر ورته پیدا شي چې ولا دا خوره امن ده، زه دلته سرمایه گذاري کولی سم. ستا دپاره فکري ازادي وجود لري چې ته کولی اوسې چې ته ازاد فکر وکړې کولی، تا دپاره د بیان د ازادۍ اجازه اوسېږي. اوس ته ماته دا وښیه چې دغه د قتل نه سیوا، د انسان د وژنې نه سیوا، ماته وښیه چې دغه 3 برخې چې ما درته یادونه وکړه، دغه یو په د طالبانو په حکومت کې دی. مهرباني وکړه. ما نه پروژه په کابل کې ولیدل، شاید ته خبره که نه خبر دي، د قطر شیخان یو داسې غټه علاقه جوړي، یو داسې نوی شهر جوړي په کابل کې. ما خپله نه ولیدل، په یوټیوب کې مې ولیدله. ګوره نو دغه موږ تاسو په جزئیاتو نه غږېږو ملګري. یو کابل د افغانستان مهم نه ده، موږ د افغانستان په 4 ولایتو باندې غږېږو. ما ته دا ووایه چې آیا په افغانستان کې خلک د خبرو کولو اجازه لري؟ در کوم ښه نو دلته ته ماته همغه د امن لومړنی رکن چې کوم دی د بیان ازادي، دا د خپل لاندې سو. یو دویم ماته دا وایي چې د افغانستان څو میلیونه ولس ده فی الحال؟ دقیقاً معلومه دي، خو د 15 میلیونه مابینځ کې وي. څونه؟ 15 میلیونه 40 میلیونه ده. د افغانستان ولس فی الحال 40 میلیونه ده. ته خبرې چې د افغانستان 13 میلیونه ولس دی، 13 میلیونه پلس ولس دی فی الحال. هغه همدا اوس د هغه ډله خلکو کې راځي چې دوی دپاره د خوراک، څښاک او د کالو اغوستلو هغه لومړني ضرورتونه نه پوره کېږي. نو خو مخکې په امریکا باندې ساتل کېدلو. خیر په امریکا ما دپاره امریکا او انګریز او کفار نه دي مهم. ګوره ما دپاره د خپل د ولس دپاره موږ تاسو همیشه شکایت کوو د دولت څخه، نه که جمهوریت که امارت دی. یو ځای یو دوې جملې دغه لیکلي وای ډونټ د دغه څخه وای دغه مه کوئ، ګیله مه کوئ د دولت څخه چې د وطن څخه چې وطن زموږ دپاره څه وکړي. موږ تاسو باید خپله فکر د وطن دپاره څه وکړو. موږ دغه صحیح ده که نه؟ اوس خو موږ د ولس دپاره د وطن دپاره بله خبره ګوره دغه یو د بیان د ازادۍ د نقد کېدو له وجې په افغانستان کې د کابل پوهنتون د 800 استادانو نه 400 استادانو پوهنتون پرېښود، ولاړل نور ملکونو ته کډه یې وکړله، مهاجر سو. اپورچونټي وه، خارج ته ولاړله، اپورچونټي وه. ګوره دغه جمهوریت کې دا خلک ولې لا نه ړل؟ اپورچونټي نه وه. اوس اپورچونټي دی. زما نامه زوی اپلای وکړ. نه اپورچونټي نه دی، مطلب څه شی ده؟ ته ماته لږ اپورچونټي پیدا شوله. کم خلک چې غوښتل خارج ته ولاړ سي، دغه اپورچونټي نه وه. د دغه څه ونیسئ. زما ډېر خپلوان دي چې کاناډا ته ولاړه. دغه کم پروګرام چې دغه څه خپور سو، کم کولی سي، کم دغه دي ترجمانان دي یا خبریالان دي یا سیاسي کسان چې دي، هغو دي دغه وکړي، عریضه وکړي. موږ بیا 40,000 کسان کاناډا، شپږ 10,000 اوس به ولې 4,000 نور پاتې. وایم زه تا ته وایم د کابل د افغانستان نه دغه د اوس فی الحال دپاره خلک ولې دومره ډیر زیات دغه تلوار لري چې د دې خبرې نه د وځي، ځوان زوړ میرمنه خور هر څوک چې دا وځ غواړي وځي. جمهوریت کې زه ولې رالم 2014؟ ګوره ته چېرته اوسېږي؟ زه المان کې اوسېږم. المان کې ته د ځمکې له لارې راغلی که هوایي راغلی؟ زه هوایي رالم. څنګه راغلی هوایي؟ هوایي پیسې مې ورکړې، $100,000 مې ورکړه رالم. صحیح ده که نه؟ خو ته هوایي هغه پاسپورټ دې درلوده، هلته به درته کار نه پیدا کېده. زه خپله شخصا د جمهوریت په وخت کې ما دپاره کار نه
کار مې درلودی 2008 پورې د کاناډایان سره وم کار مې درلودی ولې راغله ولې ته نه راغلی هغه وخت ظلم او ستم و په خدای تا منطق ده هلته وایي ظلم ده ودرېږه ښځه تا سره زه دا بحث غواړم نه اوږدې نه کړم ځکه چې ته هم وروره اجازه راکړه چې خبرې وکړو وروره نه اجازه نشته مایک دې بند کړه بیا چې نوبت دې راغی بیا وغږېږه 3 ساعته موږ منتظر اوسېږو خو بیا ته کولی سې کته لاړ سې مایک دې بند کړه دلته دا خبره زه خلاصه کړم بیا وغږېږه وارخطا ولې احمده دا نن د خپل باډیګارد سره په لواتت کې یو اتاق کې سره په یو کمپله کې ویده سوي په دې باندې ته څه شی مهرباني وکړه خپل نظر دی ووایه څنګه چې پر پنځو ګوتو کې فرق شته پنځه کې هم دغه فرق شته تاسو څو ورونه یاست ماشاءالله نه ماشاءالله نه دا نه سره یو رقم یاست نه خو دا په څه معنی نه ورونه یې نه ورونه یاست نه ذهنیت لري نه رقم رفتار لري نه رقم قد لري من خو نه دا خو مونږ دا نه ده کړې خبره دې ډېره د ملایي دا خو ما نه ده کړې که نه چې زه ملا یم زه امام یم زه وروره خلکو ته دین خلکو ته معرفي کوم ودرېږه یوه دقیقه ودرېږه که زه غوږ ونیسه که زه ته په ګناه باندې په غلط کار باندې ګیر سو زه ته عامي یو ما تا د دین نمایندګي نه ده کړې ما تا ځان د پیغمبر وارثین نه ګڼو دا خو ځان ته د پیغمبر وارث وایي مهرباني وکړه بعضی وقت يعني ich komme gleich تاسو باسو کې زما